چیرې وای نجیبه چیرې سپین واګنر دی زما په رقم موټر خو نو یو څه دوړې لري خانزاد دا موټران دو موټر مو خوښ شه دا ټول د جوړېدو په حالات کې دی نو بس موږ ګرځو زموږ 3-4 ټارګېټه دي وایي په 2 ورځو کې جوړېږي یو موټر دی کوکا په نامه دی که څه شي دی څنګه یې په خیر یې دا څنګه ښه شان دي ایښي دي دا د میرا په شیپ کې دی دوړم دي نه خبر نه زموږ د خپل موټر پیدا کړو دا واګنر مو ګوره نجیبه موټر نو اوس موږ خوښ کړی دی 2007 ماډل ستا موټر دی ډېر لوکس چې کاټ نه وای هغه د فین داسې نو روش راغواړو دا د خانزاد راورسېدی شلومبي ده دا په بوجي کې خطا کاس وای دا چلېدلی وه سپین بولدک ولسوالي ویش ولې السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي کندهار ښار سپین بولدک ولسوالي ده نو زه یم نجیب دی خانزاد دی راغلي یو د نجیب دپاره نن موټر رانیسو نو دا چې څه رقم موټر رانیسو تاسو راځئ بلاک تعقیب کړئ بیا به انشاءالله سره ووینو دا موټران به مو ووینو دا دی خانزاد سره موټر ودروئ دلته نور د خیر سره موږ ګرځو د کاټ موټرانو په منډهیي کې موټر خوښوو څه رقم موټر رانیسو وبه ګورو دا موټر مو دلته ودروئ نو بالا پسې ځو دغه دی دا نجیب دی خانزاده ویلکم څنګه یې شپې ورځې بیخي خیر دی نصیب څه ښایسته هوا دا وه خو که دغه نسي مقصد که باران ونسي ښه دی دلته بیا خټې جوړېږي دا په ویش سپین بولدک ویش کې کاټ منډهیي ده نو د نجیب دپاره موټر رانیسو اوس به درته وایم نه بیا بیا وروسته ووینو نو دا چې موږ هر ځای راسو د کوشش خو د هر چا سره کوو په موټر کې په رانیولو کې خو د نجیب سره بیا خاص کوشش کوو څنګه نجیب جان دا سور دانه دی دا دې وینې 2020 ماډل دی که څو ماډل پاسو د خانزاد کم یو رانیسه نجیبه چیرې وای نجیبه چیرې یو سلندر نور هم ورکم که 3 دا 2 ورکم که دا نو دلته چې موټران دي په سر کې 95 پیسه د کاټ دا موټران ټوله کاټ سوي دي بیا جوړ سوي دي الټو دی نو بس زموږ ټارګېټ دی یا دا الټو یا کښته ماډل الټو یا مکو دا شی دروازې بندې وې خانزاد ورخلاصې کړې دا سپین واګنر دی زما په رقم موټر دا دې وینې ښایسته موټر دی بیخي دې خواته میرا ولاړ د دې خواته دا نور ولاړ دي جوړوي یا نو وبه ګورو وبه ګرځېږو موږ تر اوسه لا شی نه دی خوښ کړی خانزاده نن بیا ګرمي و دا شی نسته ښه هوا خوندوره ده نجیب جانه هغه میرا څنګه ده و ټو دا میم درته خوښ دی دا موټر موږ به وګرځېږو نو بس د ویش هوا خو نو یو څه دوړې لري خانزاد دا موټران دي دا موټران دي بس موږ هم کله ناکله یوه شورم ته ورګرځو پوښتنه کوو
چې یو موټر مو خوښ شي دا ټول د جوړېدو په حالات کې دی هغه خو به زه هم د دې ځای څخه وځي دا دې جوړېږي نو د دا ویډیوګانې به مو لیدلې اوس چې څنګه یې جوړوي دا پاسو ولاړه ده نو بس موږ ګرځو زموږ 3-4 ټارګېټه دي یا مکو یا واګنر یا بابوجي یا الټو یا بیخینه یو شی نه یو شی په دغه موټر دی وایي په 2 ورځې کې جوړېږي ته دا افغانۍ ته حساب وکړه نجیبه خانزان نو 2012 ماډل الټو ده داسې یې کټ کړی دی په څو راځي ځو او راځي دا نو په 2 ورځو کې جوړېږي موږ دونه وخت نه لرو ها همدا زه د فیسبوک نه خوایم یا نجیبه خراب نرخونه مه وایه خلک خوا به دي غلطو چې مې خانزاد توره نیولې وه خانزاد ډېر ځینې خوشحاله دی بیخي ځینې خوشحاله دا د یوه دانه جوړه ده اوس یې جوړوي دا جوړوي نو تقریبا ابولې ته چې موږ حساب وکړئ په 1,38,000 تمامېده دا تر اوسه ګرځو موټر مو نه دی پیدا کړی و دا څنګه شان ور اچوي خانزاد هم کشکې ستا دې ته زنده خلاص کړي وای کپان دي دا یو موټر دی نه کوکا په نامه دی که څه شي دی ما نه و لیدلی تر اوسه دننه ډېر ښه ازاد دی څه رقم د څه شي ماشین یې دی د میرا ماشین یې دی او رښتیا دا د میرا په شیپ کې دی دا میرا کوکو ده شاته دلته د غم لري ریسي پاسو ده نو دا دې ټوله جوړېږي ګډوډ پراته دي یو خواته به زه بالا خانزاده شی نه وي زه چې څونه فکر کوم دې خواته نو بالا ټوله مستریان دي راځئ داسې به ولاړ شو موږ ګرځو دوړې هم دي دوړې نه خبر نه وي خپل موټر پیدا کړو دی نیس یو چا را خرڅ کړی یو ورځ موږ موټر رانیولی وه ټوډي نه وه هم درولې وه ګراکان پر رالوی دا خرڅوی موږ لوه پاسو ولاړه ده نوې ماډل پاسو ده دې خواته دا بیا مکو ده رقم موټران ستا په ویش کې چې هر رقم موټر وغواړئ دا پاسو دا واګنر دی تقریبا په 1,10,000 افغانۍ ورکوي دا میرا ده دې خواته بیا دا جوړېږي دا د اختر دی دا غلټو ده زموږ بحث پر روان دی که چیرې ورسره جوړ سو نو بیا د خیره ځینې رانیسو سره که یې سودا خانزاد دا دی څو کېږي نجیبه نجیب اوس حساب ورته کوي 1,42,000 افغانۍ ښه موټر دی ښه رنګ هم دی و تر خوښ مې دی
دې خواته جوړېږي اما هغه نو بس سپین بولدک ولسوالۍ ده ها و سپین رنګ ټول سوزکی دی دې ته د لیب ابوجي وایي موږ بیخي ډېر وګرځېدو تر اوسه مو موټر نه دی پیدا کړی ډېر کم دي موټران دا دې وینې د خانزاد بېرته هم دغه ځای ته نورې ورځې چې به موږ دغه ځای ته ځان را رسوئ خانزاده سودا به مو کړې وه او نن مو دغه ځای ته ځان راورسوئ تر اوسه مو هم سودا نه ده کړې او نو بس تی لا یو ګړی را سره پاته سئ باد هم دی باران هم دی دا که به وارې وګورو دا شورم سید ژر پیدا ښه الټو سیم رانیول او که څه مالته موږ ته هغه مشان تېر شوي بیا دلته لیدسپیا دا وګنر هم وګوره نجیبه دا وګنر هم وګوره هغه حاجي صاحب کې ناست دی دغه موټر نو اوس موږ خوښ کړی دی 2007 ماډل الټو سپین رنګ په 1,15,000 افغانۍ تقریبا قیماتو سره خلاص کړي نو په دې کې بیا داسې دی چې دا سیټ شیشې یې غټې دي سپین رنګ دی الټو کمپنۍ دی ښه موټر دی او دغه بیا یو دانه ویټس دی لوړ ماډل دا ښایسته موټر دی خو ارمان چې کاټ نه وای هغه ویټس دی باندې وینې ښایسته موټر دی ډېر لوکس چې کاټ نه وای په شرط د دې خبرې څنګه ښایسته دروازې او شانې دي ښه ټي وي هم پکښې راغلی دی نو د دغه موټر سودا موږ وکړله نجیب ته مو ورولمه نجیب دلته دننه ناست دی دلته بیا دا د وینې نور جوړېږي هغه ښه جوړ یا و ستا موټر دی ته بیا چلی موږ به د شا د خوا در پسې ښه یا سم دی بالا دا موټر دی یا درې دانې کلي ورسره راغلي یوه ریموټي ده دوې ریموټي ده و هغه سره تا مخته صحیح ده دا دوې کلي دغه دی نجیب جان چې ډوډۍ مې وخوړ بیا مبارکي در کوم دا ونیسه نجیب جان زه درته چالان کوم دغه ځای ولې دی سره خراب هغه د ښي هندارې مندارې کاک دی شا د خیمه کښته کېږي هغه به ورته سمې کړي دا نو کاټ موټر دی بالا نجیب جانه دغه نه څه کار مار غواړي بیا بیا هلته تر لاس وباسي صحیح ده کلات کې ولې چې هر شی په مخه درکلی هغه به وسمه نو قیمت یې څو سپین رنګ 2,14,000 افغانۍ وه نو بیا به وروسته انشاءالله شیریني وکړو خیر مدار منډۍ ورسې ومو لیدله د کاټ موټرانو نور به مو وګرځېږو او وایو څه سره جوړه نه شوه خیر بیا به خانزاد 1,14,903 چلېده ول بیا کومه وه دا دې اوس خانزاد ټرایي ورکوي دا دې خو حاجي صاحب خوښ دي نه کې حاجي صاحب خوښ دي نه کې دا څه به وکړو وا په جیب کې واچوئ دا دی وا پایه وڅ ټراینو د خانزاد ده ښه دا د خانزاد راورسېدی نورستان ته بیا
څه دي د بریکبتیو شان هم ټوله لګېږي دغه یو سور واګنر ولاړ دی ډېر ښایسته رنګ دی په ګیرو په دې شانو کې سم ده ګیر کې یا ماته نه رامعلومېږي ته صحیح یې دا ډکۍ اوس ټینګېږي که دغه یې تړلې ده اوس صحیح شو اوس صحیح شو اوس ټینګه شو خانزاد ویې بیرولم دا موټر یې راوستی نږدې په دا دی نو دې ځای ته رالو اوس یې یو څه نور کارونه پاته دي هغه به سر ورسم کړو دغه مکۍ دې ورپوره کړي صحیح ده دا د پایڅو ده وای دا په بوجي کې خطا کاس وای دا چلیدلی وه ها وای دا چلیدلی و نو کم یو رانیسو دغه ها کم یو هغه شی هغه چلیدلی دی یاره باندې نو موټران دي رقم دا پاسو ده موټر کار وخته شو بعد دا یو نټ مې پیدا کړی ماشوم ته مول مال دا نټ مې پیدا کړی نو څو یې غواړي نو اوس به د خیر سره لمونځ وکړو یوارې بیا به وروسته دا دی د نجیب موټر دا یو ځای نه ګوره دا خرپېچ یې پکښې ولی دی دا هنداره یم نه وه دا یې ورسره راکړه وی بیا بې ور واچوئ نو دا دې اوس موږ ښه باراني موسم ښه باراني موسم شو وردګ ولسوالۍ کې یو کوچنی ټک مک لري داسې ولاړ شو پر ټرن به راوګرځېږو صحیح یاره نه به یې ځو دا چې باراني موسم وي نو بیا بولدک دا لږ ښه خوند کوي دوړې نه وي دا شم هم لري وینې نه جیبه دا یو دانه شم هم خانزاد که دلته ټرن ولیدی بالا یې راکاټ ګوره خانزاد دا صحیح دا خانزاد وینې د سهار راهیسې د نجیب پر موټر ګپې کوي نجیب وایي دا پایپ یې خراب ته ما ورته ویل یو دانه برمه کې و درې انچه په مایع ورشوه خپل موټر په مینځ سیستم برابر مینهوالو ته داسې یو څه روپۍ راواچوي نو به زه پورنر رانیسم اوه والله څنګه کې ناز یې شاته شاته والله که یو شی راته موزه کړی دی څه شي دا څه ډېر لوند و دا څه وایې اوه سرویس کړی و بس دا و کندهار ښار سپین بولدک ولسوالي ویش ساحه داسې نو مخته ولاړ سې یو څه بیا دغه راځي او شترینګ یې څونه لوړ کوږ هم د اشترینګ خانزاد دلته یو ځای به نو اوس د غرمې ډوډۍ وخورو خانزاد صحیح ده څنګه پیشلمی ده او ناوخته دی خو بیا هم موږ یو څه سره وږي دلته یو ځای د دغه پهلوان په نامه دی هغه مدینه ګلشن هوټل کې به چي نه پوهېږم چې دلته به چي شي دا د کباب هم پخېږي راشوه شو دا هوټل کې ډوډۍ ته ورځو دروازې وربندې که خانزاد د ډوډۍ ټیم دی ولې وربندې دې کړې خانزاده دروازې بندې شوې اوه چې صاحب اوه دا دی که ناست یو نو روش راغواړو صحیح ده نجیبه روش اوه بل شی دلته نسته اوه
شلومبې ده یا لوبیا زه نه کوم شلومبې ده شلومبې راته راوړه ډوډۍ وخوړه واغه لاسته به واوړو بیا کوم چیرې منډۍ کې بل لاک درته جوړوئ الله دې وچې میوې څنګه یې په خیر یې څنګه ښه شان دې ایښي دي دا دی